بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو نو نسمې برخه ته مو هرکلی کوم. دیبل له ګنګو کالو داسو او موتینه پرته نو ټول بندیان د دیبل نه لږ لرې په یوه چوپ ساحل کې پلي سول. ګنګو د ابوالحسن د پیدا کولو ذمواري اخیستې وه، ځکه هغه د یوه ګجراتي سوداګر په جامه کې له خپلو نورو انډیوالانو سره د دیبل په بندر کې د کوزېدو پرېکړه وکړه. جیرام له ګنګو سره په دې ماموریت کې د مرستې ژمنه وکړه. بیا هم هغه زبیر ته په وار وویل چې د سند حکومت په دې اړه څه معلومات نشي ورکولی. که د ابوالحسن کښتۍ د دیبل په شاوخوا کې لوټ سوي وي، راجا له هغې نه ناخبره دی. زبیر ورته وویل له ما سره په خپله هم دې کې شک نشته، خو زه د ناهید شک لرې کول غواړم. له ماښام نه لږ مخکې د دوی کښتۍ د دیبل په بندر لنګر وغورځول. مایا دیوی د ټولو عربي میرمنو کور ته بیولو ټینګار کاوه. جیرام ټولو ماڼوګانو ته بلنه ورکړه، خو ګنګو د دلیپ سنګ په غوږ کې څه وویل او هغه جیرام ته مشوره ورکړه چې تاسې له ډېرې مودې وروسته دیبل ته راستنېږئ. امکان لري ستاسې په کور او جایداد بل چا اړولی وي، او دا هم امکان لري چې د دیبل حاکم اوس هغه ته د ښار ته د ننوتلو اجازه ورنه کړي. جیرام ځواب ورکړ هغه به څه عذر لري، هغه به خپله ستاسې د مېلمستیا ټینګار وکړي. که ستاسې مرسته نه وای، د کاتیاواړ ګران بیه سوغاتونه به راجا ته نه ورسېدلي. اوس خو په راجا هم ستاسې حق دی. زبیر ځواب ورکړ تاسې د ښار له والي سره ووینئ او بیا راسئ، بیا به که تاسې لازمه بلله موږ خامخا در سره ځو. مایا دیوی وویل وروره ته ولاړ سه، که ستا په کور بل چا اړولی وي دا به بد کار سوی وي. ته د میلمنو د اوسېدو د ځای بندوبست وکړه، بیا راځه، زه به تر هغې پورې له ناهید کور سره پاتې یم. جیرام له بندر نه یو سړی راوست او د جواهرو او طلا ډک صندوق یې اوږې ته ورپورته کړ او بیا نیغ د ښار د والي پرتابرای د ماڼۍ په لور رهي سو. پرتابرای د کاتیاواړ د سوغاتونو له یادونې پرته د ده نور سرګذشت په بې پروایي واورېده، او چې کله یې دا وویل چې د لوټمارانو نه د دوی ژغورونکي د سراندیب کښتۍ دي، نو په ټکان وخوړ او پوښتنه یې وکړه آیا دا همغه کښتۍ ده چې د سراندیب راجا د عربو لپاره پیلان پکې استولي؟ جیرام وویل هوکې همغه ده، خو تا ته دا چا وویل؟ پرتابرای وویل دا به وروسته درته ووایم، لومړی زما څو پوښتنو ته ځواب راکړه. په دې کې د عربو ماشومان او ښځې هم دي؟ جیرام وویل هو. پرتاب پوښتنه ترې وکړه دغه کښتۍ د سمندري لوټمارانو 2 بیړۍ لوبې کړي، د دې مطلب دا دی چې هغوی ښه وسلوال دي، دوی خو به له بندر نه خوځېدلي نه وي؟ جیرام وویل نه، زه مسافر 1-2 ورځې میلمانه کوم، هغوی پر ما زیات احسان کړی، زه دلته د دې لپاره راغلم چې دلته به د هغوی په تم کېدو ستا څه اعتراض نه وي. پرتابرای وویل اعتراض نه، زما څه اعتراض دی، هغوی به نور ټول عمر هم دلته زموږ میلمانه وي. ما ته راجا د دوی د کښتۍ د لوټ کولو امر کړی دی. که په دې ماڼۍ تندر پرېوتی وای هم جیرام به دومره نه و ورخطا سوی. هغه د یوې شېبې لپاره لکه بت بې حسه ودرېد، بالاخره بېرته راسموال شو. ویې ویل ته خو به ټوکې نه کوې؟ پرتابرای لږ په ترخه لهجه وویل زه له هلکانو سره په ټوکو بلد نه یم. موږ د سیندي سوداګرو د دوی د کښتیو د راتګ خبر راوړی وو، او د لوی راجا حکم دی چې کښتۍ ترې واخلو. راجا به تر دې صندوق هم پر دې له تا نه خوښ سي چې دوی له مالونو ډکې کښتۍ دې دلته راوستي دي. جیرام په چغو وویل نه، دا هیڅکله نشي کېدای، هغوی زما میلمانه دي، هغوی زما دوستان او زما محسنان دي. پرتابرای په پټکه ورته وویل په صد خبرې کوه، ته نه پوهېږې چې چېرته ولاړ یې؟ جیرام ورته وویل دا د انسانیت خلاف کار دی، تاسې د داسې قوم دښمني اخلئ چې د سند په څېر یې زیاتې پاچاهۍ تر ګامونو لاندې سپي سوي. راجا ته د داسې مشورې ورکول ښه کار نه دی. زه ځم، د میلمه درناوی دی، راپچپوت لوړ ذات او وقار دی. پرتابرای وویل ته له راجا نه هغې هېڅ ځای ته نسې تلای. دا یې وویل او پرتابرای پهرداران راوغوښتل، د سترګو په رپ کې 4 تنه ایستلې تورې ورننوتل او تر جیرام راتاو شو. جیرام د تورې ایستلو فرصت ونه موند. پرتابرای وویل ته باید څه موده زما په زندان کې پاتې سې، له بندر نه چې راستون سم تا به بیا پسې کړم، سبا ته به دې مهاراج ته واستوم. که دې د خپلو میلمنو د مرګ د بښنې فرمان راوړ نو هغوی به هم بېرته خوسې کړم، خو اوس ستا د خوښې لپاره د راجا له حکم نه سرغړاوی نسم کولی. سپاهیانو جیرام د ماڼۍ په یوه وړوکې کوټه کې بندي کړ. جیرام په چغو دروازه دربوله او سر یې له دیوال سره جنګاوه. وروسته ستومانه او مایوسه شو او کېناست. هغه ته خپله خور ورته یاد شوه، بیا اوچت شو، له دروازې سره یې سر وجنګاوه، توره یې وکښله، خو د اوسپنې په مضبوطو میلو یې چې ګزارونه وکړل هغه هم ماته شوه. هغه د تورې مات تیغ راواخیست او په خپله سینه کې یې د ښخولو اراده وکړه، خو بیا څه خیال هغه له دې کار منع کړ. جګ شو
او په ناکرارۍ یې په کوټه کې قدم واهه. بیا یې په ذهن کې څه ور وګرځېدل او پهردارانو ته یې غږ وکړ. هغوی ته یې ډول ډول تمې ورکړې، خو چا د ده په حال ځان نه پوهاوه. بیا یې راجا ته په شکایت کولو د دوی د ویرولو هڅه وکړه. په ځواب کې هغه په کړس کړس خندا واورېد. جیرام چې ښار ته روان سو، لږ وروسته ګنګو او د ده ملګري هم د ماښام په تیاره کې له زبیر نه رخصت سول او د ښار په لور یې مخه کړه. ښار ته چې ننوتل، په مخه یو 15-20 تنه سپاره او په هغو پسې 1.5 وسلوال پلي سپاهیان په مخه ورغلل. دوی ځان له لارې ګوښه کړ چې تېر سول. ګنګو خپلو انډیوالانو ته مخ ور واړاوه. ویې ویل د ښار مشر له وسلوالو سپاهیانو سره بندر ته ولاړ. د دوی له بیړې نه ښکاري چې نیت یې روغ نه دی. موږ باید بیرته وګرځو. کالو وویل که هغوی رښتیا هم په بد نیت تللي وي نو موږ به څه وکړای سو؟ هغوی به د لنګر اوچتولو او بادبانونو د تړلو موقع هم ونه مومي. موږ باید د خپلو ځانونو غم وخورو. ګنګو وویل که ته زموږ ملګرتیا پرېږدې خوښه دي، زه خو خامخا بیرته ځم او دا څو موتي تاسو هم تلای سئ. هغوی دواړو په یوه غږ ځواب ورکړ نه موږ هم ستا ملګري یو. کالو پښېمانه سو. ویې ویل زه هم ستاسو ملګری یم، خو موږ څه کولی سو؟ ګنګو ځواب ورکړ دا به موږ هلته تر رسېدو وروسته ګورو چې څه کولی سو. موتي وویل داسې ښکاري چې جیرام خپلو نیکي کوونکو ته دوکه ورکړه. ګنګو ځواب ورکړ کېدای سي، خو که د هغه ذهنیت خراب وای خپله کور به یې هلته نه پرېښوده. داسو وویل ښکاره خبره ده، هغه خپله کور د دې لپاره پرېښوده چې دوی له بندر نه په بله خوا ولاړ نه سي. زما په ګمان دغه نجلۍ هم په دې دسیسه کې شریکه ده. ظاهرا څرنګه معصوم او ساده ښکاري. هغې په کښتۍ کې هغه عربي نجلۍ خپله خور بلله. ګنګو ویل او جیرام به خالد کشر ورور باله، او چې زبیر ناروغ و هغه به شپه ورځ ورسره ناست و. دروغجن، دوکهباز، مکار. کاشکې هغه زما په لاس کې راسي. او هغه نجلۍ کالو چې هغه زموږ له لاسونو نه ونوځي، راځئ د هغه نه ډېر کار اخیستی سو. دا د خبرو وخت نه دی. او بیا څلور واړه په ځغاسته روان سول.